احمد مسعود یو مهم پیغام طالبانو ته رالېږلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د طالبانو څخه غوښتنه هم کړې ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي، موږ غواړو طالبان په دې پوه کړو چې خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي، له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. هغه ویلي، طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی چې جګړه یو بل له منځه وړل د حل لاره نه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی، خو دا چې ځواکونه یې جګړې ته چمتو دي. هغه رویټرز ته وویل، موږ غواړو طالبان قانع کړو چې د پرمختګ یوازینۍ لاره د خبرو اترو له لارې ده. احمد مسعود اوس د کابل په شمال لویدیځ کې د پنجشیر د دره په غرنۍ سیمه کې دی او افغان پوځ او ځانګړي ځواکونو پاتې قطعي او د سیمه ییزو ملیشو واحدونه یې راټول کړي دي. هغه وویل، که طالبان خپل زور چلوي او زموږ د خلکو حق نه راکوي، نو موږ بیا چمتو یو چې له طالبانو سره جګړه وکړو. ښاغلي مسعود په مرکه کې وویل چې دی او د هغه ځواکونه د ټول افغانستان لپاره جنګیږي او له بېلابېلو سیمو څخه د پنجشیر دره ته راغلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان.